سلامونه، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن د معدې پر سرطان در سره خبرې کوم. سټمک کانسر یا د معدې سرطان. ښه، لکه د بدن هر بله سیمه او هر بل ارګان، معده هم پر سرطانونو مبتلا کیږي. د معدې په سرطان کې مهمه د معدې د سرطان پر وخت تشخیص ده. که چیرې موږ د معدې سرطان په وخت تشخیص کړی شو، نو کولی شو چې هغه مطلوبې معالجې ته ورسیږو. د مثال په توګه دا یوه سرطاني کتله ده یا مالګننټ مس. دغه سرطاني کتلې معمولا د اډینو کارسینوما په نامه سرطانونه په معده کې جوړي. اډینو کارسینوما او یا هم ډیفیوز ټایپ یا انټسټینل ټایپ سرطانونه جوړي. ولې ډیری تقریبا له 80 تر 90% سرطانونه په معده کې د اډینو کارسینوما په نامه یادېږي. اډینو کارسینوما څه مطلب؟ که چیرې موږ د معدې دا ساحه زوم کو، نو د اپیتیلیم په نامه حجرات پکې موجود دي. دغه د اپیتیلیم حجرات دي سمپل کوبایډل سلز، کلمنر سلز وبخښئ. د حجراتو لاندې چې کومه ساحه ده، دې ته سب میکوزا ویل کیږي. په میکوزا کې موږ اپیتیلیم لرو د ځان سره. په سب میکوزا کې ګلنډز یا غدوات موجود دي. د دغو غدواتو مخصوص وظایف دي، ترشحات کوي. ګستریک ګلنډز، که سپیسیفیک وغږیږو نو میکوزل ګلنډ هم ورته ویل کیږي. میکوزل ګلنډز یعنی په میکوزا کې چې کوم غدوات موجود دي. اډینو معنا غده، کارسینوما د دغه حجراتو سرطانونه. درست؟ اډینو غده او کارسینوما د اپیتیلیل حجراتو سرطانونه. یعنی دغه غدوات سرطاني کیږي سره له دې چې دغه حجرات په سرطان مبتلا کیږي. میکوزل ګلنډز. ښه، که چیرې په اډینو کارسینوما باندې مریض مبتلا وي، لومړی باید پکې نښې نښانې ارزیابي کو. ساین سیمټمز. هغه څوک چې په سرطانونو باندې مبتلا دي، پکې نښې نښانې ځکه مهمې دي چې که چیرې په وخت باندې موږ دغه نښې نښانې وپیژنو، ارزیابي یې کو، په لومړۍ سټیجونو کې سرطان تشخیص کو، نو د مریض معالجه ممکن ده کیږي. که چیرې سرطان دریم او څلورم سټیج ته ورسېده، په هغې صورت کې بیا د ژوندي پاتې کېدو چانس ډیر کم ده. تر ټولو مهمه نښه په دغه مریضانو کې د وزن کمیدل دي، ویټ لاس. دا مریضان ډیر ځل خپل وزن لاسه ورکوي. که تاسو په 2-3 میاشتو کې لسګونه او 15 کیلو یا تر هغې زیات وزن لاسه ورکړی، نو د بدن یو مکمل چکاپ، خصوصا د معدې یو چکاپ مکمل کوئ سره. د دې ترڅنګ بله مهمه نښه چې د معدې په سرطانونو کې لیدل کیږي، هغه انیمیا اف کرونیک ډیزیز یا کمخوني ده. معمولا سرطان د معدې د زخم سبب ګرځي. ګستریک السر منځته راولي او د ګستریک السر نه بیا بلیډینګ کیږي، وینه راځي. سرطان د ګستریک السر یا د معدې د زخم سبب وګرځیده او ګستریک السر نه بلیډینګ کیږي، وینه ترې راځي. دغه وینه به یا مریض استفراغ کوي او یا به په ډکو میتیازو کې وي. که چیرې په ډکو میتیازو کې وینه ولیدل شوله، دې ته موږ وایو میلینا، او دا میلینا د ډکو میتیازو تک تور قیري رنګ ته ویل کیږي. او که چیرې مریض وینه استفراغ کړله، نو هیماټومیسس یا د وینې استفراغ منځته راولي. په هر حالت کې د وینه بهیږي له وجوده بیرون بهرني محیط ته، او دا د کمخونۍ سبب ګرځي. نو د ویټ لاس او د کمخونۍ ترڅنګ بل څه چې ډیر مهم په مریض کې دی، هغه ډسپپسیا او انډایجسشن ده. ډسپپسیا جمع انډایجسشن. ګوره، د معدې وظیفه د هضم منځته راوستل دي او د هضم د پروسې مدیریت ده. که چیرې خپله معده په وژونکي سرطاني تکلیف مبتلا وي، نو مسلما وزن به منځته نه راځي، هضم به منځته نه راځي. ډسپپسیا سوی هاضمه، انډایجسشن د هضم نه کېدل. په دې صورت کې څه پیښیږي؟ لومړنۍ نښه چې مریضان احساس کوي ګسټروپیرسس یا د معدې د عضلاتو نه حرکت. څنګه پوهیږو؟ دغه مریضان چې کله ډوډۍ وخوري، نو اتومات ډوډۍ
پر معده بوج کیږي. خواړه پر معده بوج کیږي. خواړه پر معده بوج وي. پر معده بوج شي. بوج یا ګاستروپیرسس. د دې ترڅنګ په سرطانونو کې بل څه چې ډیر مهمه دي هغه میټاستاسیس یا د وجود نورو سیمو ته د سرایت او د انتقال توان ده یا تښتیدل دي. که چیرې میټاستاسیس منځته راغی نو معنا دا چې ټیومر په دویم او دریم سټیجونو کې ده. ټیومر یا دغه سرطان په ورو ورو د سټیج د جګیدو سره معالجه هم متزلزله کیږي او بالاخره د غلطو نتایجو سره مخ کیږي. که چیرې یو څوک په سرطان مبتلا وي تشخیص یې څنګه باید وکړو؟ تر ټولو مهمه له تشخیص وړاندې باید ولاړ شو علتونو ته. ایټیالوژي یا علتونه څه دي چې یو څوک په سرطان باندې مبتلا کیږي؟ ایټیالوژي اف کینسر. دوه ډوله علتونه په نښه کولی شو: جینیټکس یا ارثي او انوایرمنټل یا محیطي. انوایرمنټل یا محیطي یعنی ځینې د خطر فکتورونه موږ له خپلو والدینو په ارث اخیستي دي او ځینې د خطر فکتورونه په محیط کې موجود دي چې د خپلې تنبلۍ او ناراستۍ د وجې هغه نه برطرفه کوو بالاخره په سرطان مبتلا کوي. جینیټکس څه معنا؟ که چیرې په پلار او مور یا په تیرو پرګنیو کې د معدې سرطان موجود وو نو په کورنیو کې دغه سرطانونه تکراریږي. که چیرې موږ هغه محیطي فکتورونه ورته له منځه وینیسو. کوم دي محیطي فکتورونه؟ یو د سموکینګ سیګریټ څکونه، د تنباکو څکونه د سرطانونو لپاره لومړنی څرک ده په وجود کې. همدا رقم ګستریک السر یا د معدې زخم که چیرې موجود وي او موږ دا زخم معالجه نکو، تداوی نکو، نو بالاخره پر سرطان تبدیلیږي. دغه زخمونو علت څه ده؟ تقریبا 95% د معدې زخمونه د یو میکروب په واسطه منځته راځي چې هغه ته اچ پایلوري ویل کیږي. اچ پایلوري. که چیرې اچ پایلوري مثبت وي او په وجود کې نښې نښانې ولرو باید معالجه یې کړو. ولې که چیرې اچ پایلوري مثبت وي اما نښې نښانې ونه لرو په هغې صورت کې نننی عصري طبابت د انټي بیوټیکو د خوراک اجازه نه ورکوي. یعنې په هغې صورت کې باید موږ معالجه ونه کړو، منتظر شو چې علایم شته که نه. ځکه په ټوله نړۍ کې تقریبا له 50% ډیر انسانان دي چې هغه اچ پایلوري لري او په دوی کې یوازې 2% د معالجې وړ دي. دا 2% څوک دي؟ هغوی چې د معدې زخم ورسره لري. یعنی اچ پایلوري د ګستریک السر یا د معدې د زخم سبب ګرځیدلی وي. دغه ګستریک السر باید برطرفه کړو کنې د سرطان سبب ګرځي. په محیط کې ځینې نور سرغړونې چې هغه د سرطانونو سبب ګرځي هغه سیډنټري لایف سټایل ده. سیډنټري لایف سټایل څه ته وایي؟ سیډنټري لایف سټایل یعنی وخوره وسکه او سمله، نه ورزش پکې موجود وي او نه د فزیکي فعالیت کم څرک په دې وجودونو کې لیدل کیږي. همدا ده چې بالاخره ورو ورو د سرطانونو لپاره زمینه مساعد کوي. کرلینګ السرز د وخت په تیریدو د معدې د سرطان سبب ګرځي. کرلینګ السر څه معنا؟ یو څوک مثلا د خودکشي قصد لري، هغه تیزاب خوري. کله چې تیزاب وسکل نو دغه تیزاب بالاخره د حجراتو د نیکروسز او د اپاپټوسز یا د مرګومیر سبب ګرځي او هلته یو نښه د کرلینګ په نامه پرېږدي او دغه کرلینګ السر بالاخره د وخت په تیریدو د سرطانونو سبب ګرځي. نیکروسز او اپاپټوسز د حجراتو مرګومیر ته وایي. راځو مستقیما تشخیص ته. که چیرې د خطر علایم موجود وي او ورسره په نښې نښانو کې هم سوی عازمه وي، د ډوډۍ بوج کېدل دي، د وزن د لاسه ورکول دي او همدا رقم د اشتها نشتون او مریض له ورایه ښکاري زیړ پیړ وضعیت وي، یعنی له رویته ښکاري چې دی په سرطان مبتلا ده. د تشخیص لپاره مهمه څه دي؟ ډایګنوسز څنګه باید وکړو؟ وښیي یو حرف کم شو. په هر حال د ډایګنوسز یا د تشخیص لپاره نن سبا ډېرې ښې طبي موډلټۍ او پرمختیاوې د طب په خدمت کې دي. انډاسکوپي کول ډیره مهمه ده. انډاسکوپ څه ته وایي؟ یوه کامره ده په یو پیپ کې وصل ده او دا باید د ډاکټر په واسطه په ډیره
په ډیر ظرافت راشي او په ډیر ځیرکۍ معدې ته تر څو موږ معده پې باندې وګورو چې دا سرطان په کوم ځای کې ده، په کوم دیوال کې ده، سایز یې څونه ده، آیا وینه ترې بهیږي که نه. او بعد له هغې باید ترېنه بایوپسي سمپل واخلو، ټیشو سمپل یا بایوپسي باید ترېنه وکړو. بایوپسي څه ته وایي؟ ګورئ دغه یو سرطاني حجره ده، دغه یو سرطاني کتله ده. موږ راغلو د دې سرطاني کتلې نه مو سمپل یا بایوپسي واخیستله، درست؟ دغه بایوپسي به د بل ډاکټر په واسطه باندې مطالعه کوو چې هغه ته هیستوپیتالوژیست وایي، او دوی ثابتوي چې آیا په دې کتله کې حجرات سرطاني دي که نه. بیناین او ملګننټ دوه سرطانونه دي، خوشخیم و بدخیم یا موزر و غیر موزر. په معده کې بیناین سرطانونه یا غیر موزر سرطانونه ډیر کم لیدل کیږي. تقریبا هر کتله د معدې وژونکې کتله ده یا ملګنن کتله ده. دا د مایکروسکوپ لاندې باید وکتل شي چې په دغه غدواتو کې څه بدلون لیدل شوی ده او د اپیتیلیل په دې حجراتو کې څه بدلون لیدل شوی ده. دغه بدلونونه د سرطان د موجودیت تثبیت کوونکي دي. د معالجې لپاره دوه ډوله معالجه لرو، درست؟ ټریټمنټ یا معالجه اخلو، په دوو برخو یې ویشو. یوې ده د طبي موادو یا د ضد د سرطان له درملو استفاده کول دي، انټي کانسر میډیکیشنز یا انټي کانسر تراپي یا ځینې کیموتراپي هم ورته وایي، کیموتراپي. دغه کیموتراپي مخصوص واکسینونه دي چې د هر سرطان لپاره په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل د ډاکټر په مشوره کارول کیږي. بله یې جراحي ده، سرجیکل ټریټمنټ. په سرجیکل ټریټمنټ کې څه کیږي؟ موږ مستقیما مس ریسکشن کوو، کوم ځای کې چې سرطاني کتله وي هغه سرطاني کتله له وجود نه وباسو. د معدې په خصوص کې که چیرې دلته معده سرطاني وي نو دومره معده کټ کیږي او دا ساحه یې راځي د داسې وسلوو ورسره چې دې ته ویپل جراحي وایي. د ویپل په واسطه لومړی ویپل یو عالم او دا پروسیجر سرته رسولی و. په ننني عصري طبابت کې بله موډلټي چې د انسانانو په خدمت کې ده هغه د اټومي شعاعو نه استفاده کول دي، ریډیو تراپي. که چیرې سرطاني حجرات په ساحه کې موجود وي له جراحۍ پاتې شوي نو هغه کولی شي چې په اټومي شعاع باندې موږ له منځه ویسو او د سرطان له شره خلاص شو. ګرچې د معدې سرطان وژونکی سرطان ده، په لومړنیو سټیجونو کې یو څه ښه وي د جراحۍ او د کیموتراپۍ په واسطه مهار کیږي، ولې په آخري سټیجونو کې متاسفانه لاعلاجه بخش ته ورځي او په هغه صورت کې ډاکټر، طبیب او درمل ډیره مرسته نشي کولی. مننه.